شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دي. آیا خلکو ته دا خبره عجیب ښکار شوه چې مونږ هم دا غوینا یو سړی ته وحی ولېګلا چې په غفلت کې پراته خلک راويخ کړي او چې څوک ایمان راوړي هغه ته زیره ورکړي چې دا غوی د پاره د خپل رب سره رښتینی عزت او لوړه مرتبه ده. آیا دا هغه خبره ده چې په دې باندې کافرانو وویل چې دا سړی خو ښکارا جادوګر دی؟ حقیقت دا دی چې تاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او زمکه پشپغو رزق پیدا کړل، بیا د حکومت په تخت باندې کېناستو او د کائناتو تنظیم چلوي. هیڅوک سفارش کوونکې نشته او که څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نه رستو کوي. هم دا الله تاسو رب دی، نو تاسو هم د دې عبادت کوئ. نو آیا تاسو به پس د دین هم په هوش کې ناراضی؟ خاص هم هغه ته تاسو د ټول واپسی ده. دا د الله په خواده ده. بشکا اول پیدا وخت هم هغه کوي، بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي. د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل نو چې هغه لا خپه انصاف سره بدل ورکړي، او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه ایشېدلی وبوس کی او دردناک سزا اخري، ځکه چې هغه به د حق نه انکار کولو. هم هغه دې چې نوري پړقېدون کې جوړ کړو او سپوږمۍ وزلولا او د سپوږمۍ دا وړېدو او د غټېدو منزلونه ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو داغینا د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ. الله تعالی دا هر څه د لوبو په طرز نه بلکې با مقصد جوړ کړی دی. هغه خپل نخي صفا صفا پیش کوي د هغه خلکو د پاره چې هغه علم لري. یقینا چې د شپې او د ورځې په بدلیدو کې او په هر هغه سیس کې چې الله په اسمانونو او پزمکه کې پیدا کړی دی نخي دی د هغه خلکو د پاره چې د غلط فکر او د غلط عمل نه بچ کېدل غواړي. حقیقت دا دی چې کم خلک زمونږ سره د ملاقات امید نه لري او د دنیا په ژوند باندې راضي او مطمئن شوي دي، او کم خلک چې زمونږ د نخونه غافل دي دا غوي اخري زیبا دوزخ وي په سبب د هغه بد کارونو چې هغوی با د دې خپل غلطي عقیده او غلط عمل په وجه کول. او دا هم حقیقت دی چې کم خلکو ایمان راوړو، یعنی چا چې هغه صداقت قبول کړو کم چې په دې کتاب کې پیش کړی شوی دی او نیک عملونه کول، نو هغوی با خپل رب داغوی د ایمانونو په وجه پسې لار روان کړي. د نعمتونو نه په ډک جنتونو کې با داغوی نه لاندې نهرونه بهيږي. هلته به هغوی دا وایي چې پاکه ته اے الله. داغوی بدا دعاوی چې سلامتیا دی وی، او داغوی هر خبره با په دې ختميږي چې ټول سنا خاص الله لره دا چې پالون کې د مخلوقات دی. کچری الله هم خلق لا د بدای په سزا ورکولو کې هاغمره تلوار کوله څومره چې دا خلق د دنیا د خېګړی په غختلو کې تلوار کوي، نو د دوی د عمل کولو مهلت با په خوا ختم شوی وو. خو زمونږ دا طریقه نه ده، ځکه خو مونږه هغه خلک چې زمونږ سره د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشي کې د سرګردانۍ د پاره پرېږدو. د انسان حال دا دی چې کله په دو باندې سخت وخت راشي نو په ولاړه او په ناستا او په ملاستا مونږ ته आवाज کوي، خو چې کله ترې مونږ مصیبت لري کړو نو داسې بے پروا تیریږي لکه چې دو په خپل خراب وخت کې اډو مونږ ته आवाज نه وکړي. دغه شان د حد نه د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوي عملونه خسته کړی شوی دي. اے خلکو، ستاسو نه مخکې قومونه چې په خپل زمانہ کې خپه ترقی وو مونږه هلاک کړل. هر کله چې هغوی د ظلم په لار روان شو او دا غوي رسولانو هغوی له صفا واضح نه خراوړي او هغوی هډو ایمان را نوړو. دغه شان مونږه مجرمانو خلکو لا داغوی د جرمونو بدله ورکو. د هغوی نه رستو مونږه تاسو لا پزمکه کې داغوی زې درکړې دي د پاره د دې چې وګورو چې تاسو څنګه عملونه کوئ. او کله چې دوی ته زمونږه صفا صفا خبري اورولې کیږي نو کم خلک چې زمونږ سره د ملاقات کولو امید نه لري هغوی وایي چې د دې پځه یو بل قران راوړه
یا پدې کې څه بدلی راولا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل طرف نه پدې کې څه بدلون وکړم زه خو بس په هغه وحی پسې ځم کوم چې ماته را لېږل کیږي که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د وی لوی hebatnaki ورځي یره ده او ورته وایا کو الله داسې کول غوښتل نو ما به هیڅ کله دا قران تاسو ته نوې اورولې او الله به تاسو ته د دې خبر اډو درکړې نوې اخر د دین مخکې ما سه عمر تاسو سره تیر کړې دي آیا تاسو د عقل نکار ناخله بیا داغه به زیات ظالم بل څوک وي چې یو دروغ خبره په الله پورې اوتړي یا د الله حقيقي آیاتونه دروغ وګڼي یقینا مجرمان خلق اسکلا خلاصې نشي مندلې دا خلق د الله نه سیوا داغو عبادت کوي چې نه ورته نقصان رسول شي او نه فائدہ او وای دا چې دوی د الله په دربار کې زمون سفارشیان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو الله لا د هغه خبر ورکوي چې هغه نه په اسمانونو کې پیژني او نه په ځمکه کې هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې داخله کې کوي اول ټول انسانان یو امت وو وروسته هغوی مختلفي عقیده او مختلفي طریقې جوړ کړي او کچري ستاد رب د طرف نه د اول نه یو خبره فیصله کړی شوی نه وي نو په کم سیس کې چې دوی اختلاف کوي داغه فیصله بشوي وا او دا چې دوی وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرف نه سنخ ولی نازله نکړې شو نو دوی ته وایا چې د غیب مالک او اختیارمند خو صرف الله دی خدنو انتظار کوي زه هم تاسو سره انتظار کوونکی يم د خلکو دا حال دی چې موږ ورته کله د مصیبت نه ورستو د رحمت مزا ور اوسکو نو فورن هغوی زموږ د نخو په معاملې کې چالبازي شروع کړي دوی ته وایا الله په خپل چال کې تاسو نه زیات تیز دی داغه فرښتې تاسو ټول مکاریان لیکي هغه هم الله دی چې تاسو په وچا او په لمده کې ګرځوي نو چې کله تاسو په کشتو کې سوار شئ او په موافق بادونو کې په خوشحالۍ سره سفر کوئ او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشي او د هر طرف نه د چپو سپېړې شروع شي او مسافران پوه شي چې په طوفان کې گیر شو نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لپاره خالص کړي او داغونه دعاګانې غواړي چې کچری تا مونږ لا د دې مصیبت نه خلاصې راکړو نو مونږ به شکرګزار بندگان جوړ شو خو چې کله هغه دوی بچ کړي نو بیا دغه خلک د حق نه واوړي او پزمکه کې بغاوت شروع کړي اے خلکو ستاسو دا بغاوت الټه هم ستاسو خلاف راځي د دنیا یو څو ورځې مزيدي وای کړئ بیا زموږ طرف ته تاسو واپسی ده هغه وخت به مونږ تاسو ته اوخیو چې تاسو سکول د دنیا دا ژوند چې د دې په نشه کې تاسو مست یې او زمونږ د نخونه تاسو بے پرواهي کوئ د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ د اسمان نه وبورا ورولې نو د ځمکې پیداوار خګن وشو چې انسانان او جناور ټول خوري بیا عین په داسې وخت کې چې کله ځمکه خش نشوا او فصلونه خسته ولاړو او د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږه د دینه په فائدې اغستلو باندې قادر یو نو ناڅاپه پر د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغې او مونږه هغه داسې تبا کړله لکه چې پرون هلته هیڅ نه وو دغه رنګي مونږ خپل نخي صفا پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې سوچ فکر والدي تاسو د دې فانی ژوند په دوکه کې راځي او الله تاسو دارالسلام د سلامتیا کور یعنی جنت ترابلی هدایت داغو په اختیار کې دی چاته چې هغه غواړي نو سیده لار ورته خي کوم خلکو چې د نیکۍ طریقه اختیار کړه داغوی د پاره ښه بدله ده او زیات فضل داغوی په مخونو باندې با رسوایی او ذلت نه راخوريږي هغوی د جنت مستحق دي هلته به هغوی همیشه اوسيږي او کوم خلکو چې په دیانی وګټلې داغوی بدی چې څنګه دا هم هغه سی به هغوی بدله مومي ذلت به پری راخور وي د الله نه به څوک بچکون کې نوي داغوی په مخونو باندې با داسې تیار خوروي لکه چې د شپې توري پردې پری پرتی وي هغوی د دوزخ مستحق دي هلته به هغوی همیشه اوسيږي کوم ورځ چې مونږ هغوی ټول یوځای په خپل عدالت کې راجمع کړو بیا به
هغه خلکو ته چې چا شرک کړي دي وایو چې ودرېږئ تاسو هم او تاسو چې کم شریکان جوړ کړي دي هغه هم بیا به دا غوي د منځنا د ناشناوالي پرده لري کړو او دا غوي شریکان به وایي چې تاسو خو زمون عبادت نه کولو زمونږ او تاسو په منځ کې د الله گواہی کافی ده که تاسو زمون عبادت کوو هم خو موږ تاسو د عبادت نه بالکل نه خبرو په دغه وخت کې به هر سړی د خپل عمل مزه وسکي ټول بخپل حقيقي مالک ته واپس کړي شي او کم دروغ چې د ځان نه جوړ کړي وو هغه ټول به تری ورک شي د دوی نه تاسو کړه څوک تاسو له اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي دا د اوریدو او د لیدو طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیروح نه روح والا او د روح والا نه بیروح راوباسي څوک د دې جهان د نظم تنظیم کوي دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا بیا د حقیقت نه په خلاف تللو کې تاسو پرهیز نه کوئ بس هم دغه الله تاسو حقيقي رب دی بیا د حق نه رستو د گمراهۍ نه سوا نور څه پاتې شو اخر دا تاسو کم طرف ته ګرځولې کېږئ اے نبی صلی الله علیه وسلم وګورا دغه شان پنافرمان خلکو باندې ستاسو رب خبره رښتیا شوه هغه به هیڅ کله اونمني د دوی نه تاسو کړه آیا ستاسو په شریکانو کې څوک شته چې په اول ځل پیدا کول کوي او بیا هغه دوباره هم پیدا کوي ورته وایا هغه صرف الله دی چې په اول ځل پیدا کول هم کوي او هغه دوباره هم پیدا کوي بیا تاسو دا په کومه غلطه لار روان کړی شوی یې دوی نه تاسو کړه ستاسو په شریکانو کې څوک داسې هم شته چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دارته وایي چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر سوچ ورته اونې خودل شي اخر تاسو لسی شوی دی دا څنګه اړولې فیصله کوي حقیقت دا دی چې په دوی کې اکثر خلک تش په قیاس او په ګمان پسې روان دي حال دا دی چې ګمان د حق ضرورت هیڅ هم نه پوره کوي سچ دی کوي الله تعالی خمالوم دی او دا قران هغه څه نه دی چې د الله د وحي او د تعلیم نه بغیر دی جوړ کړی شي بلکې سچ مخکې راغلی وو دا خو د هغه تصدیق او د الکتاب تفصیل دی پدې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائنات د بادشاہ د طرف نه دی آیا دا خلک وایي چې پیغمبر دا د ځانه جوړ کړی دی ورته وایا که تاسو په دې الزام کې رښتینی یای نو یو صورت د دې پشان جوړ کړي او راي وړي او د یو الله نه بغیر چې نو څوک راوخته شي د مدد د پاره هغوی راوغواړي اصل خبره دادا چې کم سیز د دوی په علم کې را نغه او داغه انجام هم د دوی مخې ته را نغه هغه دوی خامخا په قیاس سره دروغ وګڼو دغه څخه د دوی نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلې وو نو وګورئ د هغه ظالمانو څه انجام شو په دوی کې با څه خلک ایمان راوړي او څه بارا نوړي او ستارب دغه فساد کوونکی خپې جنې کو دوی ته دروغجن غني نو ورته وایا چې زما عمل زما د پاره دی او ستاسو عمل ستاسو د پاره دی سچ زو کوم داغه تاسو ذمہوار نه او سچ تاسو کوي داغه ز ذمہوار نه يم په دې کې ډېر خلک دي چې ستا خبري اوري خو آیا ته به کڼو ته خبره واوروي خو کو هغوی په هیڅ نه پوهیږي په دې کې ډېر خلک دي چې تا ته ګوري خو آیا ته به ړندو ته لار اوخه خو کو هغوی هیڅ نه ویني حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ظلم نه کوي خلک په خپل ځان باندې ظلم کوي نن دوی د دنیا په ژوند کې مستی او په کوم ورځ چې الله دوی راجم کړي نو دا د دنیا ژوند با دوی ته داسې ښکار شي لکه چې دوی هسي یو ساعت د یو بل د پیژنګلو د پاره حساب شوی وو په هغه وخت کې با حقیقت معلوم شي چې واقع سخت پتاوان کې پاتې شو هغه خلک کوم خلکو چې د الله ملاقات دروغ وګڼو او هرگز هغه په نیغه لار باندې نه وو د کم بد انجام نه چې مونږه دوی يرو کو داغه سو حصہ مونږه ستا په ژوند کې تا ته اوخیو او کو تا داغه نه مخکې پورته کړو خو بهر حال د دې راتل زمون طرف ته دي او سچ دوی کوي الله په هغه باندې گواه دی د هر امت د پاره یو رسول دی
نو کله چې یو امت ته داوی رسول راشي نو داوی فیصله پوره په انصاف سره کیږي او پاغوی باندې د زره هم ظلم نه کیږي دوی وایي کوستاسو دا وعده رښتینی وي نو اخر دا به کله پوره کیږي ورته وایا زما په اختیار کې خو زما خپل نفع او نقصان هم نشته هر څه د الله د مشیت سره تړلي شوی دي د هر امت د پاره د مهلت یو موده مقرر ده کله چې دا موده پوره شي نو بیا د یو ساعت د پاره هم مخکیواله او رستواله نه کیږي دوی ته وایا چې تاسو چری دا سوچ هم کړی دی چې کچری د الله عذاب ناصافه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولای شئ اخر دا کم داسې سیز دی چې دا غې د پاره مجرمان تلوار وکړي آیا چې کله عذاب پتا سو راشي نو حلبای تاسو منئ اوس بچ کېدل غواړئ حال دا چې تاسو په خپل داغه د زر راتلو تلوار جوړ کړی و بیا به ظالمانو ته ویل شي چې اوس د همیشه عذاب مزه وسکئ تاسو چې د عمل سګټه کړی وي داغه د بدلینه سیوا با بل څه بدله تاسو له درکې دي شي بیا ته پوس کويستانه چې دا تاسو وای نو آیا واقعي دار اختیاري ورته وایا په خپل رب می د قسم وي دا بالکل اختیاري او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې دا دراتلو نه منع کړئ او هر هغه چا چې ظلم کړی وي کو داغه سره د ټوله دنیا همره دولت هم وي خو دې تبا تیار شي چې دغه عذاب نه د بچ کېدو لپاره هغه دولت په فدیه کې ورکړي دا خلک چې کله هغه عذاب ویني نو پزړه کې به پیمانه شي لیکن د دې په منځ کې به پورا په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به نه کیږي واورئ په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی یاد لرئ د الله وعده رښتینی ده خو اکثر خلک پوهیږي نه هم هغه ژوند کول کوي او هم هغه مړ کول کوي او خاص هم هغه تاسو د ټول واپس کېدل دي اے خلکو تاسو د رب د طرف نه نصيحت راغله دي دا هغه څه دي چې د زړونو د مرزونو شفا ده او څوک چې دا قبول کړي دا غوي د پاره رهنمایي او رحمت ته اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا د الله فضل او داغه مهرباني ده چې دا سیز هغه راولېګو په دې باندې خلکو لا خوشحالي کول پکار ده دا د هغه ټول سيزونو نه بهتر دی کوم چې دا خلک جمع کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله ستاسو د پاره نازل کړي وو دا غینا تاسو په خپل څه حرام کړل او سمو حلال کړل د دینه تاسو کړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړي وو یا تاسو په الله پوری دروغ تړئ کم خلک چې په الله پوری دا دروغ تړي دا غوي سګمان دي چې د قیامت په ورځ با دا غوي سره سمامل کیږي بشکا الله خو په خلکو باندې د مهرباني نظر کوي خو اکثر انسانان دا سدي چې شکر نه وباسي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته چې په هر حال کې او د قران نه چې هر څه اوروي او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوي پاغه ټول کې مونږه برابر تاسو ته ګورو د زره همرا سسیس په اسمان او پزمکه کې داسې نشته نور کوټه سیس او نغټ سیس چې هغه ستاسو رب د نظر نه پټوي او په یو واضح کتاب کې درج نوي واورئ څوک چې د الله دوستان دي چې ایمان راوړو او د تقوا لار اختیار کړه دا غوي د پاره د سې یری او د غم موقع نشته په دنیا او په آخرت دواړو کې دا غوي د پاره زیره دی د الله خبري بدلې دي نشي دا لویه کامیابی ده اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبري چې دا خلق پتا پسې جوړوي هغه د تا غم جن نکړي عزت ټول د الله په اختیار کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي خبردار شئ که د اسمانو سیدونکو دي او که د زمکي ټول د الله په ملکیت کې دي او کم خلق چې د الله نه سیوا خپل خود ساختو شریکانو ته आवाजونه کوي هغه صرف په وهم او ګمان پس روان دي او تش قیاسونه چلوي هغه هم الله دی چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې آرام او سکون پکې حاصل کړئ او ورځې روخانه جوړ کړه بشکا
پدې کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې په آزاد غوګونو د پیغمبر دعوت اوري. خلکو وویل چې الله څوک په ځوالۍ نیولې دی. سبحان الله، الله خو بے نیاز دی. په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه ټول د الله دی. ستاسو سره د دې وینا د پاره اخر څه دلیل دی؟ آیا تاسو د الله په حق لا هغه خبرې کوي چې هغه تاسو په علم کې نشته؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کم خلک په الله باندې د دروغو الزامونه لګوي هغه هیڅ کله خلاصې نشي موندلې. د دنیا د یو څو ورځې په دې ژوند کې دي مزه وکړي، بیا زموږ طرف ته داوی واپس کېدل دي. بیا چې کم کفر هغه کوو داغه په بدل کې با ورته مونږه د سخت عذاب مزه ور اوسکو. دوی ته د نوح علی السلام قصه واوروا. د هغه وخت قصه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې اے زما د قوم رونو، کستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په ذریعہ تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته ګران شوی وي، نو زما باور په الله باندې دا تاسو خپل جوړ کړي شریکان را جمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ، او چې کومه منسوبه تاسو په خیال کې وي پاغه خزان په کړئ چې داغه یو اړخم تاسو د نظر نه پټ پاتې نشي. بیا زما خلاف پاغه عمل وکړئ او ما ته هرگز مهلت مرا کوئ. چې تاسو زما د نصیحت نه مخواړو نو زما مو څه نقصان وکړو؟ ما خو تاسو نه څه اجر غوښتلې نه وو. زما اجر خو د الله په ذمہ دی او ما ته حکم شوی دی چې کو څوک مني او کنه مني زب په خپل مسلمان اوسم. هغه دروغجن وګڼو او نتیجه دا شو چې مونږه هغه او داغه سره چې کم خلک په کشته کې وو ټول بشکړل او هم هغه مو پزمکه کې داغوی په ځکه نول او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلې وو. نو وګوره چې کوم خلکو ته خبرداري ورکړې شوی وو او بیا هم هغه خبره اونمنله، دا هغه څه انجام شو. بیا د نوح علی السلام نه وروسته مونږه مختلف پیغمبران خپل قومونو ته ولېګل او هغه ورته صفا نخي ویورلې، خو چې کم سیز هغه د مخکنه دروغجن ګڼلې وو پاغي بیا ایمان رانوړو. دغه شان مونږه د حد نه د اوریدونکو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو. بیا دا غوین ورستو مونږه موسی علی السلام او هارون علی السلام د خپل نخو سره فرعون او داغه سردارانو ته ولېګل، خو هغه د خپل لوی غرور وکړو او هغه مجرمان خلق وو. نو هر کله چې زمونږه د طرف نه هغه ته حق ورغه نو هغه اویل چې دا خو صفا جادو دی. موسی علی السلام اویل آیا تاسو حق ته دا وایي؟ کله چې هغه تاسو ته راغې آیا دا جادو دی؟ حال دا چې جادوګران بری نمومي. هغه په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلې چې مونږه د هغه طریقې نه واړوي په کومه طریقه چې مونږ خپل پلار نکونه مونږ دي او پزمکه کې لوی ستاسو د دوانو قائم شي؟ مونږ ستاسو د خبرو منون کې نه یو. او فرعون خپل سړو ته ویل چې ماته هر ماهر جادوګر حاضر کړي. کله چې جادوګران حاضر شول موسی علی السلام ورته وویل چې تاسو غرزول غواړئ هغه وغرزوي. نو چې کله هغه خپل جادو وغرزوو نو موسی علی السلام وویل دا چې تاسو غرزول دي دا جادو دی، الله اوس دا باطلوي. د فساد کوونکو کار الله نسموي او الله په خپل فرمانونو سره حق کار کوي اگر کو مجرمان هر څومره نه خوښوي. بیا ګوره چې موسی علی السلام د خپل قوم د یو څو ځوانانو نه سیوا بل هیڅاونه منو، د فرعون د یرینا او پخپلا د خپل قوم د سردارانو د یرینا چې په دې یریدل چې فرعون به په عذاب کې مبتلا کړي او واقعي چې فرعون پزمکه کې غلبه لرله او هغه د هغه خلکو نه وو چې په هیڅ حد نه رامنه کیږي. موسی علی السلام خپل قوم ته وویل چې اے خلکو کچری تاسو واقعي په الله باندې ایمان لرئ نو په هغه باور کوئ کو مسلمانان یې. هغه جواب ورکړو مونږ خاص په الله باندې باور وکړه. اے زمونږ ربا مونږ د ظالمانو خلکو د پاره فتنه مجوړوا او په خپل رحمت سره مونږ له کافرانو نه نجات راکړه. او مونږه موسی علی السلام او داغه ورور ته اشاره وکړه
چې په مصر کې یو څو کورونه د خپل قوم د پاره وګورئ او د خپل دغه کورونو نه قبله جوړ کړئ او مونږ قائم کړئ او مؤمنانو لا زیره ور کړئ. موسی علیہ السلام دعا وکړه: اے زمونږ ربا، تا فرعون او داغه سردارانو لا د دنیا په ژوند کې خایس او مالونه ور کړی دي. اے ربا، آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستاسو د لارې نه بیلاری کړي؟ اے ربا، د دوی مالونه فنا او برباد کړه او پزړونی داسې مور ولګوا چې تر هغه پورې ایمان را نوړي تر سوچي دردناک عذاب اونويني. الله ورته په جواب کې فرمایل: ستاسو د دوانو دعا قبول کړې شو. دواړه مضبوط اوسئ او د هغه خلکو د طریقې پیروي هرگز مکوئ چې هغوی علم نه لري. او مونږه بنی اسرائیل د سمندر نه پورېستل. بیا فرعون او داغه لخر د ظلم او زیاتۍ په غرض پاغوی پسې روان شو. انتر دې پوری چې کله فرعون په ډوبې دوشو نو وی ویل: ما اومنلا چې حقيقي خدای داغه نه سیوا بل نشته په کم باندې چې بنی اسرائیلو ایمان راوړو او زه هم په مانون کې کیم. جواب ورکړې شو: اوس ایمان راوړې؟ حالکه د دې نه مخکې خودي نافرمانی کولا او د فساد کوونکو خلکو نه وي. اوس خو به مونږ صرف ستا بدن بچو د پاره د دې چې ته د رستو نسلونو د پاره د عبرت نه خشه. اگر چې ډېر انسانان داسې دي چې هغوی زمونږ د نخونه بے پروايي کوي. مونږه بنی اسرائیل لا ډېر ښه د اوسېدو ځای ورکړو او د ژوند ډېر خولي وسایل مو ورلا ورکړل. بیا هغوی په خپلو کې اختلاف نکړو، خو په هغه وخت وکړو چې کله ورته علم راغلی وو. یقینا چې ستاره رب د قیامت په ورځ داغوی په منځ کې داغه سیس فیصله وکړي په کم کې چې هغوی اختلاف کوو. اوس که چری ستا د هغه هدایت پاکلا څه شک وي کم چې مونږ په تا باندې نازل کړي دي، نو داغه خلکو نه تاسو کړه چې هغوی د مخ کې نه کتاب لولي. په واقع کې دا تا ته خاص هم حق راغلي دي ستا د رب د طرف نه. نو ته په شک کوونکو خلکو کې مکیګا کنه نو ته په نقصان مندونکو کې شي. حقیقت دا دی چې په کوم خلکو باندې ستا د رب وینا حق ثابت شوی دا، هغوی ته که هر څنګه نخي مخې ته راشي خو هغوی هیڅ ایمان نه راوړي تر سوچي دردناک عذاب مخامخ را روان اونويني. بیا داسې یو مثال چرته شته چې یو کلی د عذاب لیدلو نه پس ایمان راوړي وي او هغه ایمان ورلا فائدمن ثابت شوی وي. د یونس د قوم نسیوا د دې بل مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړي وو نو البته مونږه داغوی نه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړي وو او هغوی لمو د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع د یوې مودې پوری ورکړي وا. کچریستا د رب فخ داوي چې پزمکه کې دي ټول خلق مؤمنان او حکم منون کی وي، نو د ځمکې ټول خلکو به ایمان راوړي وي. نو آیا ته به خلق مجبور کړي چې هغوی مؤمنان شي؟ هیڅوک د الله د اجازت نه بغیر ایمان نشي راوړي. او د الله طریقه دا چې کم خلق د عقل نه کار ناخلي نو هغه په هغوی باندې ګندګي ورغورځوي. دوی ته وایا پزمکا او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته په غړې دلو سترګو وګورئ. او کم خلق چې اډو ایمان راوړل نه غواړي داغوی د پاره نخي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي. اوس دا خلق د دین سیوا د بل څه انتظار کوي چې هم هغه بدی ورزي اوویني کمی چې د دوی نه مخکې تیر شو خلکو لیدلې دي. دوی ته وایا خدا نو انتظار کوي، زه هم تاسو سره انتظار کوم. بیا چې کله داسې وخت راشي مونږ خپل رسولان او هغه خلک بچ کوو کوم چې ایمان راوړي دي. زمونږ دا طریقه ده، په مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان بچ کړو. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو کچری تاسو تر اوسه پوری زما د دین پاکلا پس شک کیای نو واورای چې تاسو د الله نه سیوا د چا بندگی کوي، زه داغه بندگی نکوم بلکې صرف دهغه الله بندگی کوم چې داغه په قبضه کې ستاسو مرګ دی. ما ته حکم شوی دی چې زه د ایمان راوړونکو خلکو نشم او ما ته فرمایلی شوی دی چې ته یو مخیزه شه او خپل ځان ټیک ټیک په دې دین باندې قائم کړه
او هیڅ کله هم د مشرکانو نه مکیږي او د الله نه بغیر یوې داسې هستی ته आवाज مکوا چې هغه نه تا ته فائدہ در رسول شي او نه نقصان کته داسې وکړل نو په ظالمانو کې به الله تا په مصیبت کې واچوي نو داغه نه سیوا بل څوک نشته چې دغه مصیبت لري کړي او کو هغه ستا په حق کې د